بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته راوځو سره کنه مو کو مساوي رنج تیر تر سوپر سکرپټ پورې نن لرو ټیکسټ افیکټس. دا چې پر خط باندې ځینې تاثیرات یا ټاپولوژي مرته وایي. دا چې لپاره کاریږي وګوره د خط تاثیر لپاره خط ته غواړي چې سټایل ورکړي. دلته خو موږ جوړول سپونټ ورکړه ساز ورکړه اندازه ورکړه نه دا څه کار غواړي. په ټیکسټ افیکټس جوړ شوی دا افیکټونه هیڅ کول چې استفاده وکړي. مثلا زما دا رقم په کار سو هغه رقم را لکه ورسې به اندازه ورته راټه صحیح سم. بل ته کلیک کوم دا ټول ډیزاینونه بس ډیزاین چې تاسو فرض کړو باندې کلیک وکړو نو راغلی ډیزاین اوس نو که تاسو غواړئ چې خپل په خوښه جوړ کړئ بیا به راځي دغه اپشن څخه استفاده اول نورو آوټلاین دا آوټلاین تاسو پر یو تور باندې عمل کوئ. مثلا ا ده دلته براسو ا اندازه به لږ غټ دا خط تور شمار اول غواړم چې شاوخوا یو لیکر باندې راوځي ته آوټلاین وایي. د خط رنګ شاوخوا لیکر باندې راوځي نو دلته به کلیک وکړئ راوځي آوټلاین کم رنګ ورکړئ دا وګورئ باندې راغلی ده مګر ډېر کم و نری ته لیکه دلته به راسئ په دې کې به ویټ ته راسئ څومره اندازه غواړئ دومره راله که نه اوس خو وینئ نه دا چې کله واخلئ کوم رنګ بدلوئ دلته کلیک وکړه دا رنګ ونیسئ په دې رنګو کې نوس خوښ مور آوټلاین کلرز ته راسه دلته سټنډرډ چې جوړ شوي دي په هغه رنګو کې دي هم نوس خوښ دلته راسه یو رنګ نمبر پر درجه باندې متوقع ده صحیح دی چې اصلي رنګونه خو دي دا درو رنګو څخه جوړ شوي سور دی زرغون دی شین دا وکړي نور هغه رنګ راغلی اوس نو دې ته بیا کوم سټایل ورکړئ دا آوټلاین نه دی شاوخوا راغلی دلته خو دا اندازه سول چې څونه ډبل راسي نری راسي دې ته کوم سټایل ورکړئ نو دلته به کلیک وکړئ آوټلاین ته به راسي برشز ته به راسي دا به د دې سټایل وینئ وګورئ زه په دا ډول وکړئ راغلی که نه اوس ته کله لیکنه کوي بیا په داسې ډول راځي کوچني وي کوچني باندې بیا داسې نه معلومېږي که اندازه کوچنۍ شي بیا داسې نه معلومېږي. دلته به کلیک وکړو دا ډشیز دی بل دلته کلیک کوم د هغه څخه وروسته لره شډو دا بیا سایه ورکوي. ګوره د سایه څو ډوله لري یو چې د دننه ده یو د باندې ده او بل چې دی جوړ شوي پرسپیکټیو ورته وایي چې هغه بیا نور ډولونه دي. مثلا زه راځم دلته خط رنګ خو مې سپین کوي صحیح نه معلومېږي ورته هم سایه ورته ورکړه په دا رقم اوس یې سایه ویني شاید څه راغلی د خط رنګ خو سپین دی سایه شاته راغلی که دا بل رنګ باندې معلومېږي خو په دې رنګ بیا چې تاسې ښه معلوم شي دا خو دا ډول دی آوټر دی وګوره چې دی آوټر د باندې راځي وینې څه بیا خواته زه ورته هم انر بیا دننه راځي په دې تور کې دننه سایه ورکول کېږي دې باندې به کلیک وکړه اوس به دا تور کې دننه ده که نه بل دلته کلیک کوم شډو په دا ډول نه شو خوښ دا رقم دا ډول په دا رقم اوکې که نور هغسې ورته راځي وګوره اوس هغسې راغله او پرسپیکټیو بیا نور ډول دي داسې لکه هغه ګروپ چې باندې لګېدل دا رقم سایه شاته تلل ده نه اوس چې په سپین رنګ باندې نه معلومېږي تور رنګ به وینئ سایه شاته اوس ته که لیکنه کوې په دا ډول باندې څنګه راځي سایه داسې شاته راځي. دا ډولونه دي کوم دا نه څه غوښتل چې بېرته یې ایسته کړي دا سایه نو رابسئ نو شډو انتخاب کی بیرته کنټرول ا خط به انتخاب سری راوسه شډو کې نو شډو دا بستو اوس بیا غواړم دې ته انعکاس ورکړي ریفلیکشن ورته وایي دا به انعکاس لکه مثلا په بوک شي نه یو شی معلوم سي اندار جوړ شي هغه معلومیږي دې ته انعکاس وایي. اوس دا غواړم چې لاندې انعکاس ورکړي په دې ځای څخه اندازه شوی به د دې ځای پر راځي زه ورته هم د منځنۍ اندازه ورکوم اوکې لاندې انعکاس راغلی دی که نه دغه خط چې تا رقم رنګ ورکړي بس هغسې انعکاس هم کوي ور باندې
بدلته کلیک کوم ورته هم د دې اندازه ډېره که دغه اخري اندازه ده انعکاس ته ریفلیکشن ته به راسي دغه اخري اندازه دا موږ وایو پر ریفلیکشن اپشن کې چې څنګه کولی شو خپل په خوښه جوړ کړو وینئ دلته که زه کلیک وکړم ریفلیکشن اپشن وګوره دا اپشن به په ورځ وایي ټول اړوند دي ټکسټ فیل دی دلته چې موږ کلیک وکړو دا شیډو د ریفلیکشن ګلو دلته چې موږ ول دلته بیا کولی شو چې خپل په خوښه جوړ کړو دا اوس جوړ شوي دی دې څخه استفاده کولی شي بل لرو ګلو بیا د دې خط پر شاوخوا باندې راځي اوټلاین خو هم راتلی هغه تیز رنګ معلومېدی دا ګلو بیا د سپیشل رنګ هغه باندې راځي اوس راځم زه د خط ته به سپین رنګ ورکړم دلته به کلیک وکړو ګلو ته به راسو اوس ګلو کم رنګ انتخاب یې دا اندازې ضرورت هم په دا اندازه راوړو ګلو راغله که نه راغله شاوخوا اوټلاین سره فرق باندې پوه شولاست هغه شو شاوخوا معلومېدی د سپیشل رنګ دا اندازه د وګوره دونه کمه که زیاته که خو په دې کې صرف دغه شپږ رنګې چې موږ راکړي دلته دغه رنګونه شته که دې بل رنګ غوښتې دلته کلیک وکړم ګلو ته به راسې دلته به راسې مور ګلو کلرز اوس راسې په دې کې رنګ انتخاب داسې رنګ صحیح شو هغه رنګ راغلی بل دلته کلیک کوم د هغه څخه وروسته لرو نمبر سټایلز دا به د نمبر لپاره سټایلونه دي اوس زه غواړم چې نمبر ته یو سټایل ورکړم دا به ایسته که کنټرول ای لږ بیا اندازه ورته غټو دلته به کلیک وکړئ نمبر سټایلز ګوره اول لرو پروفیشنل لینینګ دا د یو دغه علامه سرفیس ده بل ته هم کوم سټایل ورته ورکړه ټابلر لینینګ دا بل ډول بیرته هغه ورکړه که نه دا صرف د دې فرق بل دلته کلیک کوم ورته هم څنګه پروفیشنل اولډ سټایل تیر سټایل دغه دی پخوانی سټایل وګوره دا دوه کوچني دي بیا دا غټ دی بیا دا پورته دی دا سکرت راویستل دا د نمبر لپاره سټایل بل دلته کلیک کوم ټابلر اولډ سټایل دا په هغه ډول کې په بل کې صرف هغه د یو د لاندې علامه نه وه په دې کې بیا ور اضافه شو دا د نمبر لپاره سټایل بل لرو لیګیچرز لیګیچر بیا څه کوي دا بیا را مسلسل لیکنه به وکړو کنټرول ای د دې ډیزاین بیا ساده دا کوي خپله دې راته وګورئ مساوي رنټ کوسنو دا لیګیچر بیا دوه توري سره ګډي لکه سی ایچ اس کې دا خو چې ځای راغلی هغه سره ګډي دلته یې اندازې دلته کلیک وکړئ لیګیچر ته راسئ زه به د اخري اندازه انتخاب کړم آر لیګیچرز اوس وګورئ سی ایچ دا سره ګډ کړي دي که نه سی ایچ دلته چې راغلی دی سی کې وینئ فرق یې پوه شولاست که اوس راسم هغه ایسته کړم دلته کلیک وکړه لیګیچر دا به نه هغه اوس وګوره ایسته شوه که نه اوس وګوره سی ایچ اس سی کې دا ټول بس ایسته بل لرو دلته به کلیک وکړو سټایلسټیک سیټس دا چې به دې د یو فونټ سره کار کوي هغه فونټ نوم چې ګابریلا دلته به کلیک وکړئ جی ایم وایي بس د خپل راځي ګابریلا فونټ انټر به اوس د بل فونټ سره کار نه کوي د دې اندازه غټ هم دا تور به تاسې لري نه چې داسې پیچلي راغلی نه داسې لکۍ ورکړي داسې راغلی اوس دلته راسه هلته یې اندازه ده سټایلسټیک سیټ ته راسه دغه اندازې اوس ورته هم دومره اندازه ورکړه ګوره لږ غټ شوه که نه شوه داسې اگه اخری اندازه انتخاب که دلته کلیک وکړم سټایلسټیک سیټس دا اندازه صحیح شو دا ډول راځي تر دې نه خواته نه راځي او دغه سټایلسټیک سیټس ته یوازې دا ګابریلا فونټ سره کار که زه راسم فونټ یې تغییر کړم بیا دا نه راوړي څه وګورم دا فونټ دلته کلیک وکړم ستا په دې کې صرف دغه دوه ډول په دا ډول په دا ډول خاص توپیر نه لري ګوره دواړه یې ورکړه دغه لپاره بیا راځي د هغه څخه وروسته لرو هایلایټ
هایلایټ تاسو مخکې ولیدي دا چپټر مهم نکات په نښه کول. اوس راځه زه غواړم چې دا ځای په نښه کړم. انتخاب دې کړئ، هایلایټ باندې کلیک وکړئ. راغلی دا ځای دې پکار شو، دلته کلیک وکړم، رنګ انتخاب کړئ. صحیح شو؟ تاسو ستار پر کلیک کړئ، دلته به راځي ځای به انتخاب بیا به زیات په کلیک کړئ. آسان طریقه دا ده، دلته چې کلیک وکړئ کوم رنګ ستا پکار دی دا رنګ هایلایټ. اوس راځه ما ځای بس ټیش کوه، په نښه کوه. هایلایټر یې په لاس سره کړی دی، صرف یې ټیش کوه، په نښه کوه. اوس نو که غواړئ څنګه وکړئ دا هایلایټر بیرته ایسته کړئ، دلته چې کلیک وکړئ سټاپ هایلایټینګ، که پر دې ځای کلیک وکړئ هم ایسته کېږي نه، که دلته اوس ما راواخیستې بیرته پر دې باندې کلیک وکړم ایسته کېږي، فرق یې نشته. اوس نو د دې رنګ څنګه ایسته کړی، خو موږ هایلایټ وکړل نه، د هر یو چې د هایلایټ رنګ ایسته کړی ته بیا داسې انتخاب کړئ، دلته چې کلیک وکړئ نو کلر رنګ ایسته کړل خو دا بار ته داسې انتخاب دی، داسې مه کوه کنټرول ای یا مثلا ستا دا خوا نه ده پکار یا دا خوا پکار ده، بیا صرف راسه دا خوا داسې انتخاب کړه. صحیح دی؟ که داسې نه وو که د ټوله ایسته کول بیا کنټرول ای ووه، د هغه څخه وروسته دلته راسه نو کلر انتخاب کړئ، د ټولو څخه ایسته کړل. صحیح شو؟ د هغه څخه وروسته لرو فکچر نه ټکسټ یا فونټ کلر. دا خط غواړي سره کوم رنګ ورکړي، کنټرول ای ووه، دلته بیا خط انتخابېدل مهم دي. که نو انتخاب کړی که دې تور انتخاب کړی هغه ته بس رنګ ورکول کېږي. دلته کلیک کوم سره کوم رنګ ورکوم داسې رنګ ورکوم، هغه رنګ راغلی که نه راغلی. بل دلته کلیک کوم مور کلرز تاسو پوهېږئ نور رنګونه دي داسې رنګ به پکار شو. اوکې هغسې رنګ. بل دلته کلیک کوم د هغه څخه وروسته لرو ګریډینټ. ګریډینټ بیا په دغه رنګو کې بل دوه رنګه درکوي، یو داسې خام راځي یو تیز راځي. اوس دا رنګ غواړم چې دا شاوخوا تیز راولم، یوه خوا تیز راولم یوه خوا خام راولم. اوس وګوره په دغه ډول جوړ شو که اوس کنټرول کي او په چاپ کې هم دغسې راځي. درسته؟ دا خوا خامه دا خوا تیز، خو دا رنګ چې دی ډېر دا بیخي باره نه معلومېږي په چا. دلته کلیک وکړه مثلا په کوم رنګ کې به دا رنګ جوړ ته. اوس راسه ګریډینټ باندې کلیک وکړه. ګریډینټ اوس څنګه جوړ کړي په هغه رقم سټایل په دا رنګ چې انتخاب کړي بیا صحیح ده. دا نه دلته به کلیک وکړو ګریډینټ داسې غواړم چې راولم، بابرز یې ډېر تیز دا نور خام. وګورئ اوس دوه رقم رنګ شو، کنټرول پی صحیح شو. بابرز یې تیز دا خوا یې لږ خام. د هغه څخه وروسته لرو کرکټر شیډینګ. دا تور ته څه کول سایه ورکول، خو دا د سایه ورکوي په نښه کې. اصلا سایه خو څنګه ده د دې سایه هغه لاندې خواته چې که موږ د مخکې هم ولیکل صحیح په دا ډول. کنټرول پی وګوره په چاپ کې بیا دغسې راځي لکه هایلایټ داسې دی. د هغه څخه وروسته لرو انکلوز کرکټر. انکلوز کرکټر څه کوي دغه تورې مثلا دا تورې ده د لغات دې باندې کلیک کوم. اوس دا په کوم چوکاټ کې ته راولې، په دا رقم یې راولې، په دا رقم په دا رقم په دایرې کې زه راولم. اوکې ټول په هغه دایرې کې راغلل. مثلا ته چار جوابه جوړه اول الف ب ت س چې دا راغلی کې یو دا راسه یو دا به زه ایسته کړم یو فاصله دوه فاصله درې څلور دلته بیا لږ دا اندازه کړم. کنټرول دا شیډینګ به ایستو. اوس دغه دوم جواب صحیح دی نه یا اول جواب صحیح دی باندې کلیک وکړه کومه اندازه انتخاب یې دا اندازه وکړي. ګوره به داسې په چوکاټ کې راغلی دا انتخاب یې دلته کلیک وکړه. ګوره دا داسې کوچنی راغلی په دا ډول کې انرال سمبول کې بیا داسې غټ راځي. اوکې دا دغه اندازه لږ غټ شو که نه شو. بیا فونټ ورته کوچنی کړه، فونټ چې کوچنی کړه بیا صحیح راځي. دا بیا نور تور د ټکس دا ډول نور هغه ډول ته واوښتي دا تور نور باید راوړل شي. نور دا خپل هر تور چې موږ انتخاب کړی هغه تور پکار دی نه. په دا رقم چوکاټ کې نو ساده دا رقم کې راغلی. اوکې دې کې بیا صحیح راځي. صحیح شو. نور دا د فونټ دا برخه پای ته ورسېدل، د هغه څخه وروسته نور بل ورځ فونټ هم شي.